دا قوشتپې ده چیرته چې کار له ارمان څخه په حقیقت بدل سوی دی. د آمو سیند په اوږدو کې د وچې ځمکې په زړه کې یو ارمان راپورته سوی دی. د امید په څیر پراخه کانال او یو پروژه چې د افغانستان په زړه کې را ژوندې سوې ده. د لارې 80% برخه پوښل سوې ده. ستنې 22 متره ژورې دي او زړونه چې په دې اوبو کې ژوندي پاتې دي. په سختې ګرمۍ کې د خاورې او فولادو په منځ کې یو نسل د سبا لپاره د مبارزې لپاره راپورته سوی دی. زموږ سره یو ځای سئ ځکه چې موږ د هیواد یو له سترو پرمختیایي پرمختګونو شاهدان یو. د افغانستان په زړه کې چیرې چې ارمانونه د سخت کار سره تړلي دي. یو پروژه چې زموږ د ځمکې راتلونکې به بدله کړي. د تاجکستان سره د دوستانه پولو په اوږدو کې د آمو سیند د آرامو او کله ناکله د سختو څپو ترڅنګ د قوشتپې لوی کانال تنفس کوي. دلته یوازې وچه ځمکه نه ده بلکې یوه ژوندۍ هیله ده چې د بهیدونکو اوبو په نوم یادیږي. زه صادق فروتن یم د اروج خبریال. زما سره یو ځای سئ ځکه چې موږ د افغانستان تر ټولو لوی ملي پروژه د قوشتپې کانال ته سفر کوو. په تیرو ویډیوګانو کې د سربند اصلي جوړښت یوازې کنکال سوی و، خو نن ورځ موږ د پام وړ پرمختګ شاهدان یو. یو پروژه چې اوس یې له 80% څخه زیاته بشپړه سوې ده. اصلي ودانۍ تقریبا بشپړه سوې ده. یوازې د وروستي پوش او د اوبو تنظیم کولو دروازو برخې پاتې دي. موږ یو ځل بیا د آمو سمندر څنډو ته راستانه سو. هغه ځای چې یو وخت یوازې یو خوب او نن په حقیقت بدل سوی دی. دا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله ده چیرې چې د صحرا خاوره د تخریب مخنیوي لپاره د لنډمهاله خنډونو لخوا بنده سوې ده. چارواکي ټینګار کوي چې اوبه به ډیر ژر د دې لارې کانال ته واستول سي. د سختې ګرمۍ په منځ کې داسې سړي شته چې د پروژې امنیت ساتي. رښتیني مجاهدین چې د دې خوب د پوره کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي. کارګران او انجینران چې د خپلو روحونو له ژورو څخه د راتلونکو نسلونو لپاره جوړښتونه جوړوي. د ستنو د بنسټ ژوروالی له 22 متر څخه زیات رسیږي. دا په دې معنا ده چې د سربند په خورا ځواک سره ډیزاین سوی دی. د سربند ټولې د اوبو دروازې نصب سوي دي او لومړی پړاو به یې ډیر ژر د کار لپاره چمتو سي. سره له دې چې طبیعي ستونزې او سخت شرایط وه، هیڅ شی د دې پروژې د جوړونکي د ارادې مخه نه ده نیولې. نن ورځ د دې مرحلې په پای کې خلک د یوې روښانه راتلونکې په لټه کې دي چې سترګې یې له امید ډکې دي او زړونه یې له ویاړه ډک دي. د قوشتپې کانال یوازې یو جوړښت نه دی. دا د تږو ځمکو، ستړي زړونو او هغه نسلونو لپاره د نوي ژوند جریان دی چې راتلونکې یې په خپلو سترګو ویني. تر پایه پورې له موږ سره د پاتې کیدو لپاره مننه.